د علم د ترقی او د ذهن د کلاولو دپاره دا عمل ډېر زیات بهترین عمل دی. اول درته د آیات مبارک ښیم، بیا درته طریقه ښایمه. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة طه آیات نمبر 25 نواله تر د 28 پورې. دا آیات مبارک دغه چې دی آیاتونه مبارکه چې څوک د هر منځونه پس چې څومره قدرې ته نه کیدی شي نو دا دې وایي، خو لیکن کوشش دې کوي چې د 10 زره نه کم نه وي، نو چې د ده څومره خوښي هغه نه دې وایي. الله جل جلاله به ده ته په علم کې ترقي ورکړي او د دې انسان ذهن به هم کلو شي. او که یو کس ته د عمل ګران نو یو بل د ټولو آسان او وړوکي عمل دی. دا عمل چاته ګران دی نو د علم د ترقۍ دپاره دا بل عمل وکړي. رب زدنی علما. دا آیات مبارک دی دغه دی دا هر منځونه پس 11 ځله وایي انشاءالله چې الله به د دې انسان ذهن هم کلو کړي او الله جل جلاله به دې انسان ته په علم کې ترقي هم ورکړي.